سلامونه او نیکی هیلې. نن به مونږ څلورم درس ووایو چې هغه بل ویډیو کې نیمایي پاتې و، یعنې د الفابet تلفظ چې مونږ تر ام پورې ویلی و. نن به د هماغې ځای نه شروع کړو. ان تلفظ د نون دی. مثال night, not, near. نو د ان आवाज یا تلفظ چې ده نون ده. د او تلفظ درې دانې دي: الف واو، واو و الف مد. واو درې قسم آوازونه لري: او، واو، الف مد. د الف واو یا او مثال چې دی obey، obeyed. د او आवाज دلته څنګه ده؟ الف واو ده. د واو مثال do، who. دلته الف، دلته د او چې ده د واو مثال ورکوي. الف مد، فرنٹ. نو د او आवाज چې ده درې قسمه راځي: او یعنی الف واو، ساده واو او الف مد. د پی आवाज پی ده، خو کله چې د پی نه پسته چې اس یا ان راشي نو پی ساکن کیږي. د پی نه پسته اس راشي ساکن شو. همداسې د ان. نیومونیا پی بیا ساکن شو ولې چې مخې ته ان و، نو کله چې د پی نه پسته اس یا ان راشي هغه پی ساکن کیږي یا لوستل کیږي نه. کیو د کاف تلفظ ده، د کاف आवाज لري. مثال کوین. د کاف आवाज څه شو؟ کوین کې د کیو आवाज چې ده د کاف شو. خو دا شی یاد ساتئ چې اکثرا د کیو نه پسته یو راځي، هغې نه پسته د دې आवाज ویستل کیږي. مثلا اوس وګورئ کوېشن، بیا یو ورسره راغی. کوارد بیا یو ورسره راغی. آر د ری आवाज لري. مثلا رن، ریډ، رول. د آر आवाज ریډ. اس د سین आवाज لري. سن، سیड، سیٹ. د اس आवाज سین ده. टी دا هم دو قسم تلفظ کیږي، یو چې د تی
بلې چې دی ټی. مثال په حساب کې تیمور، طارق، د ټی ټری، ټی 10. نو کوم ځای کې چې دی دا تی کېږي او بل ځای کې ټی کېږي. یو دا هم درې قسمه تلفظ لري، الف مد، واو، یې واو یعنی یو. مثال هټ، داسې ویل کېږي. پټ، دلته د یو واو شو. یې واو. ډیوټي، دلته د یو په ځای څنګه شو؟ یې واو شو. نو یو هم درې. وی د واو تلفظ لري. ویو، very ګورې، very view. نو د وی څه شو؟ ډبلیو هم د واو تلفظ لري. مثال what، where، why. د ډبلیو تلفظ شو؟ واو شو. آرش، ډبلیو څه کېږي؟ ساکن کېږي. مثال right، wrong. نو دلته ډبلیو ساکن شو ولې چې د ډبلیو نه پس ته آر راغلی. ایکس هم دو تلفظ لري او په دو تلفظ کې دوه حروف یو ځای کېږي چې د ایکس آواز یا تلفظ کېږي. مثال کاف او سین. او دویم گاپ او زی. دوه حروف چې یو ځای شي بیا د ایکس آواز ویسي. مثال باکس، باکس. د کاف و سین د ایکس آواز شو. د دې مثال exam، exam. گا پوزی د ایکس آواز شو. وای د یہ تلفظ لري. مثال یلو، یارد، یس. نو د وای تلفظ زد د زی تلفظ لري. مثال زیرو، زیبرا، زو. نو د زد تلفظ زی شو. اوس به ټول تاسو ته یو ځل بیا تکرار کم او یو ځای ولیکم چې تاسو ته یاد شي.
N د نون आवाज لري. O درې आवाज لري. الف واو واو الف مد. P د P आवाज لري خو کله چې P نه پسته S یا N راشي P ساکن کیږي. Q د کاف आवाज لري. Q د کاف आवाज لري او اکثر ځای کې Q د U سره کتل کیږي چې Q نه پسته U راځي. R د ر आवाज لري. S د سین आवाज لري. T دوا تلفظ आवाज لري. ت یا ت. U الف مد واو ی واو یا یو. درې تلفظ الف مد واو او یو د خپل یو. وی د واو تلفظ لري. W د واو تلفظ لري خو کله چې W نه پسته R راشي W ساکن کیږي. X دو تلفظ او هر تلفظ کې دو حروفه کاف او سین گاپ او زی. دو تلفظ لري او هر تلفظ دو حروف چې یو ځای کې د دې تلفظ کیږي. وای د ی تلفظ لري. Z د زال تلفظ لري. نو دا زمونږ د ABC الفابت چې کوم تلفظونه دي تر اما پورې مونږ دریم درس کې ویلیو او نن د N نه تر Z پورې یعنی چې کم باقی مانده چې تر آخره پورې مونږ نن یاد که. نو د ABC تلفظ همدلته ختمیږي. انشاءالله دې نه پسته به نور ګرامرونه سره ووایو.